زموږ یو عالم په امریکا کې یو محفل ته ورغی او دغه محفل ایجنډه دا وه چې هر کس په دې محفل کې که مسلمان دی که عیسائی دی که یهودي دی که هندو دی هغه د خپل مذهبي کتاب تلاوت کوي د هغې ترجمه به کوي د هغې تشریح به کوي عالم فرمایي یو زوم یو د یهودو عالم و ربعي یو د عیسایانو عالم و پادري یو د هندوانو مذهبي مشر و پنډت وی شروع یې ما نه وکړه وی ما سوره فاتحه ووی د هغې مې ترجمه وکړه د هغې مې تفسیر تشریح بیان کړ وی ما پسې د یهودي نمبر وی هغه په انګلیش کې د تورات شریف ټرانسلیشن شروع کړ وی ما ورته چې صبر وکړه په انګلیش کې الله پاک کتاب نه دی نازل کړی په هغه اصلي ژبه کې چې الله پاک په موسی علیه السلام باندې تورات شریف نازل کړی دی په هغه اصلي ژبه کې به د دې تلاوت کوي وی هغه وی چې ما ته خو هغه ژبه د سره معلومه نه ده چې هغه کومه ژبه وه وی عیسایي هلته چغې جوړه کړي هندو هلته چغې جوړه کړي الحمدلله الله پاک ما ته فتح نصیب کړه